د توبې عمومي مفهوم څه دی؟ توبه د نوي زیږون په څیر ده چې یو ښکلی او معنادار نوم د هغه بنده لپاره چې د الله تعالی له دروازې لرې شوی وي او اوس غواړي چې بیرته ورته ستون شي. دا راستنېدل د انسان په باطني نړۍ کې د ژور بدلون یوه نښه ده. هغه مهال چې یو کس د نفساني غوښتنو، شهوتونو او شیطاني وسوسو ښکار شي او د خپل خالق له نیکمرغه او ژوند بخونکې لارې واوړي، د هغه زړه مړ کیږي او وجود یې د یوې هدیرې په څیر کیږي چې یوازې د هغه مړ شوی روح د هغه تحمل کوي. اسلام او نیکي د رڼا او ژوند نښې دي، په داسې حال کې چې کفر او بدي د تیارې او مرګ څرګندونې دي. ګناهګار په حقیقت کې خپل باطني ژوند وژني، خو د توبې له لارې انسان ته یو ځل بیا ژوند کېدو او خپل ژوند د سمون موقع برابریږي. توبه د یوې ژورې معنوي پروسې په توګه انسان ته دا فرصت ورکوي چې خپل چلند او افکار اصلاح کړي، نوی ژوند پیل کړي او د الله متعال جل جلاله د رحمت او رڼا غېږې ته بیرته ستون شي. نو توبه یوازې سمې لارې ته د ستنېدو معنا نه لري، بلکې د نوي ژوند د پیل او د الله جل جلاله په رحمت کې د هیلو د پیدا کېدو معنا هم لري. دا یو غوره انتخاب دی چې انسان د خپل روح او زړه د بیا رغونې فرصت پیدا کړي او د دروني سکون او صفا ترلاسه کولو لامل ګرځي.